د صفائی خیال ساتل دا د نیکانو بندگانو سدی صفت تی. دریم صفت د نیکانو مؤمنانو چې قرآن و حدیث کې د هغې ذکر دی هغه دا چې دوی د طهارت او د پاکوالی خیال ساتي. الله قرآن کې خپل پیغمبر ته وایي سورة المدثر کې وثیابک فطهر د خپلې کپړې پاکې ساته. نو دا واضح ده چې طهارت په دوه قسمه ده، یو حسي دی بل معنوي دی. حسي یعنې موږ یې محسوسوو. کم طهارت دی؟ لکه ښکارا کپړې صفا ساتل، چاردام کول، غسل کول، تیمم کول، دا ټول طهارت ته پاکوالی دی موږ یې محسوسوو. یو طهارت معنوي دی، زړه صفا ساتل، دا محسوسیږي نه ظاهره کې. دیزی کے مطلب علماء وی اللہ پیغمبر تو وی چی تزان پاک ساتا، عقیدہ دیم پاک ساتا او ظاہر کم زان پاک ساتا. نو دا مؤمن دا صفت تے چی دے بسی دے با پاک صفائی، دا عقیدہ بم صفائی، دا زرب صفائی، نو دا بدن بم صفائی، دا کپڑا بم صفائی، دا مؤمن شانتی. ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ روایت تے صحیح مسلم کے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی الطہور شطر الایمان. اللہ اکبر. طہارت نیم ایمان دے، نیم. یہ روایت کے رضی الوضوء شطر الایمان، او دس نیم ایمان دے. یو حدیث کے رضی روایت کے اسباغ الوضوء شطر الایمان، خ او دس کول، خ جوہر او دس کول دا پیغمبر پا طریقہ دا نیم ایمان دے. شریعت دا طہارت دین دے. زمانگا اسلام دا سا دین دے؟ دا طہارت. یار کم مسلمان چے نور خو پرید چی دا 15 پیری منز کے او دی دا پارا او دس کے او یو سڑے 15 پیری مخلصینزی او پینزی دے سمرا صفائی. اگر نور طہارتون خو پرید چی دے بکی نفلی کئی یا مثال کے غسل کئی دا جنابت او یا شریعت عامم ترغیب ورکڑے دے چیزان سپا ساتا سمرا بدا سڑے صفائی. دلیل لے بدی بانی چی شریعت زمانگ نغواری سا صفائی، شریعت زمانگ نا صفائی واری. صفائی دا زر رانم گواری، صفائی دا بدن رانم گواری، صرف زرم کار نکی. زر با صفا ساتی دا شرک نا، دا ریاکاری نا، دا غمخ کی خبرو شو اخلاص کی رٹو دی رازی دا. محبت دا غیر اللہ نا دیسی لکه سنگ محبت چی دا اللہ سر پکار دی دا گینا بزر صفا ساتی. مسلمان سر بغض و کینہ بستا پزر کی نہیں. نفاق منافقت کا گٹ منافقت تے کوڑی کے لئے دا بستا پزر کی نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اشنا خبر کری دا او دا روایت ابن الجعد پقبل مسند کی راوڑے دے وی مروعت او دا سڑیتوب او دا اوچتو اخلاق یو نخ دادا چی یو سڑیخ پلی کپڑی سپا ساتی او خکارا خسڑیتوب اوچت خویم دا کدیجتا دا کپڑی سپا ساتی او بے داوی او زما دا دیر خوخه دا چی یو سڑے دیندار یو صفا سترہ گرسی. او کل بیداوی وی زما دا دیر خوخه چی دا دیندار خلق سپینی کپڑی استعمالی. خصوصاً وی دا قرآنی چی پسینہ کی پروتی او دا پیغمبر دا حدیثون دا علمی چی پسینہ کی پروتی او چی دا سپینی کپڑی استعمالی دا می دیر خوخی ہوئی. جگہ چی سڑے صفا دے نو دا سپینہ کپڑا و سر مزکی بلدہ چی سپینہ کپڑا باندی معمولی دا گولے کی سڑے بیا صفا کی. او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی وئی وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن. امام احمد دا روایت راوڑے وی دا او دس خیال خو مؤمن ساتی. مؤمن سکی دا او دس خیال ساتی. او دس کسی دی طہارت تے صفائی تکر. او ذکر حدیث کی دا رضی سبحان اللہ دی حدیث تا وکی دیکھا چلے طہارت سمر لوی فضیلت. دا حدیث امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد روڑے، امام مالکم پا موطا کی روڑے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا توضع العبد المؤمن کلچ یو مؤمن بندہ و دس چاردام کئی
فتمضمض خولې ته اوبه ور واچولې، اول به خولې ته اوبه ور اچي. خرجت الخطایا من فیه، نو د خولې چې څومره ګناهونه دي هغه ترې وریږي. فاذا استنثر خرجت الخطایا من انفه، کله چې پوزه سوڼ کړي نو ګناهونه دې ټول وریږي. فاذا غسل وجهه خرجت الخطایا من وجهه، کله چې د مخ وینځي نو د مخ سره چې څومره ګناهونه تعلق ساتي هغه ټول وریږي. حتى تخرج من تحت اشفار عینیه، تر دې چې د دې سترګو د باڼه لاندې چې کوم ګناهونه دي هغه ته وریږي، د ګوټونو نه ګناهونه راوځي. فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه، کله چې لاسونه وینځي لاسونو نه ټول ګناهونه وریږي. حتى تخرج من تحت اظفار يديه، تر دې چې د دې نوکونو نه لاندې هم ګناهونه راوځي وریږي. فاذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه، کله چې په سر باندې مسح وکړي د سر سره چې څومره ګناهونه تعلق ساتي هغه ټول وریږي. حتى تخرج من اذنيه، تر دې چې د غوږونو نه هم ګناهونه راوځي وریږي. فاذا غسل رجليه، کله چې خپې وینځي خرجت الخطايا من رجليه، ګناهونه چې د خپو سره کم تعلق ساتي هغه ټول وریږي. حتى تخرج من تحت اظفار رجليه، تر دې چې د دې نوکونو د خپو د کم نوکونه چې دي د ګوتو ده د دې لاندې کم ګناهونه دي هغه هم راوځي. نو دا خو دا سړی د ګناهونو نه صفا شو، صفاتي شو. دا طهارت ته، فضیلت ته طهارت. نو بیا ګوره و چې دی پاک شو نو په دې نورو ته بیا څه میلاویږي؟ وی ثم کان مشیه الی المسجد وصلاته نافلة له، بیا دی چې دی جومات ته ځي او هلته د منځونه کوي نو دغه به ورته بیا زیاتي ثواب میلاویږي، ځکه چې قصه د ختمه په کوم ځای کې شو؟ هغه اودس سره شو. سوچ کوئ چې د شریعت څومره ترغیب ورکړی، دا دومره اجر چې الله یې ښودی د خو دې لپاره یې ښودی تا ته وایي چې راشه مؤمنه طهارت حاصل کړئ، ته صفا یې. اودس سره دا مونږ ولیکو، مقصد پکې هم دغه دی چې مونږ څه یو؟ مونږ صفا سوتره یو. او الله قرآن کې وایي سورة البقره کې ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. الله د توبه ویستونکو سره ډېر محبت کوي او چې ځان صفا ساتي الله د هغوی سره ډېر محبت کوي. بلکې الله د هغه خلکو صفت کړی دی کوم چې مسجد قبا کې اوسېدو او د صفایي به یې ډېر خیال ساتو. الله د هغه مؤمنانو صفت قرآن کې وکړو، پوه شئ چې الله په دې صفت ډېر مهین دی په دې طهارت باندې، نو ځکه خو د هغوی صفت وکړو. الله وایي فیه رجال یحبون ان یتطهروا، الله وایي په دې مسجد قبا کې داسې سړي اوسېږي، داسې سړي ورته راځي چې هغوی ځان صفا ساتي. او چې الله په قرآن کې صفت کې دا معمولي خلک دا خلک هم معمولي نه دي، خو دا کم کار چې کوي دا معمولي نه دی. پته ولګېده د دې نه چې الله یې صفت په قرآن کې وکړو، نو د صفایي به خیال ساتي. زه به درته یو حدیث بل ووایم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا حدیث په ترغیب او ترهیب کتاب کې شته د منذري صاحب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د حدیث ته غوږ کښېږدي، ډېر د خوشحالۍ حدیث دی. ایما رجل قام الى وضوئه یرید الصلاة، هر سړی چې کله د مانځه اراده لري او پاسي او دس چاردام کوي، لاسونه یې وینځل، اوله کې خلک لاسونه وینځي کنه، نزلت كل خطيئة من كفيه مع اول قطره. دی حدیث کې هغه بل معنی لږ زیادت دی. اولنی ساس کې چې وساسي او راوبهیږي د دې سره ګناهونه وریږي. کله چې به د خولې ته اوبه واچوي، پوزې ته واچوي، سوڼي کې، نزلت خطیئته من لسانه وشفتیه، هغه ګناهونه چې د شونډو د ژبې سره تعلق ساتي د اولنۍ قطرې سره هغه ګناهونه وریږي. بیا چې کله د مخ وینځي
نزلت كل خطيئة مع سمعه وبصره مع أول قطرة. اولنی قطرې سره د د غوږ او د د سترګو نه ګناونه وریږي. بیا لاسونه وینځي، سنګلو پورې، خپې وینځي، کعبینو پورې. الله اکبر. اوس دې ته غوږ کېده. سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته امه. اخره کې داسې صفا شي لکه په کوم ورځ چې د مور د خېټې نه راوت. قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې وی فاذا قام الى الصلاه، دینه بعد لاړ مانځله، رفع الله درجته، هغه مانځه سره الله درجه اوچته کړه. او که کېناستو نو هم د ګناهونو نه صفا کېناستو. ځکه یو روایت کې اوس حدیث راځي مونځ یې هم نه کو، چارده مې وکړو مونځ یې ونه یې نه مانځه ټیم نه دی له نفلي مونځ نه کوي یا انتظار د مانځه کوي. وان قعد مغفورا له، او که دی کینی نو په داسې حال کې ناست دی چې الله ورله ګناهونه بخښلي دي. دلیل دی په څه باندې؟ چې طهارت اوچت عمل دی. دلیل دی په دې باندې چې شریعت تا ته وایي ځان پاک ساته. دا دومره اجر پیسې نه دی ښودی، فایدې الله درنه راضي کېږي، ګناهونه دې بخښلی کېږي، درجې دې اوچتېږي، نو د خلکو په منځ کې به هم ښایسته او دروند ښکاري. طهارت دا د انسانانو هم خوښ دی، دا د ملایکو هم خوښ دی. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې یو سړی اوږه وخوري یا پیاز وخوري یا د دې په شان بل بدبویه بدبودار بوټی وخوري نو نه دې راځي جومات ته. ولې؟ ملایک دې تنګېږي. معنی دا چې ملایک هم طهارت خوښوي، انسانان هم خوښوي. الا دا که اوس داسې انسان دې ځان له پیدا کړی چې هغه هم ستا په شاعري یو سړی ګنده ګرځي بل بله صفتونه کوي، نو خو دواړه یو شی دی، د یو بل صفتونه به کوي لازم. خو نور عموما انسانان کم سړی خوښوي چې صفا وي. ښځه هغه خاوند خوښوي چې هغه صفا سوتری، نو خاوند هغه ښځه خوښوي چې هغه صفا سوتری. نو دغه شان بچي، دغه شان رور، دغه شان نور خپلوان، نو دغه شان ملګري، دغه شان معاشره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په صحیح مسلم کې حدیث دی الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ويرفع به الدرجات. آیا زه تاسو ته یو داسې عمل ونه ښیم چې په هغې سره الله ګناهونه ریجوي او درجې ورسره پرې اوچتوي؟ صحابه کرام ویل نه یا رسول الله موږ ته وښیه وایي اسباغ الوضوء علی المکاره، په سختو حالاتو کې ښه اودس کول. سختو حالات څه مطلب دی؟ جمعي کې اوبه کمي، احتیاطو کې، دا ټولې خبرې به کې دننه راغلي. یو سړي ته تکلیف دی بیا هم طهارت حاصلوي، رب العالمین په له ګناهونه ریجي او درجې ورله اوچتوي. دا خبره یاده که چې مطلب زما دا نه دی هرگز چې صرف د اودس خیال ساته. دا خبره ما ټوله روانه کړې د طهارت دپاره ده. یعنی دا شریعت چې دومره ترغیب ورکړی دی، دومره زور یې ورکړی دی، خو دې دپاره یې ورکړی چې ځان صفا ساتي. ځان صفا ساتلو کې صرف دا راځي چې ته اودس کوه، څه پکې راځي؟ کپړې صفا ساته، پیزار صفا ساته، نور بدن صفا ساته، ویښته صفا ساته. دا یو نیم به ویني دا د جامو نه ککرې جوړ شوی دی، خولو د لاسه خولو پکې نښې هم کړي که نه یې پکې داسې، او دا ویښته ګډوډ او دا د خولو بین به ترې روان یو. کله نه کله دا بس څه وایي چې وایي موږ دا د تکبر خبر، یعنې شریعت تا ته د تکبر خبرې کوي. لکه که چېرته ته داسې ووایې چې یاره سړی ځان صفا ساتي، د بعضو کسانو نه بینځي، توبه الله وایي دومره کبر پکې دی، دومره کبرجن دی، وایي د خلکو نه بینځي. نو چې بین تیزي نو څه ورته ووایه؟ خوشبو ورته ووایه، خو بین تیزي که نه. بعض کسان داسې موږ لیدلي سړی سره ملاقات وکړي نو چې غاړه ورسره میلاوي ساه به دې بند ساتلی، پکې چې
یار په داسې حالاتو کې دی چې ته ساه نشي اخیستی. نو سړی سوچ وکړي چې دا خدای ما سره ومنډ دورې میلاو شي، د ده ښځه به څه کوي، د ده بچي به څه کوي، د ده مور پلار، د خویندې وروڼه. نو ده ته که ویلی نه شي، خو زړه کې خو شتي که نه چې دا سړی د ده نه څښا بینځي، نه به یې راځي په زړه کې. ته که چا ته ونه وې ستا خوا له کس راغی تا سره میلاو شي، ته ورته ویلی نه شي چې تا نه بینځي، ولې زړه کې دې نه ده؟ په دې دا سړی ښه ښکاره شو که بد ښکاره شو. او زه به راته یو حدیث ویم، کېدای شي تاسو اول پرې راوړئ. ډېر ناشنا روایت ته امام ابو داود، امام نسائی، امام احمد راوړی دی. ما ته ښکاري غالبا د جابر رضی الله عنه روایت. هغه وایي اتانا رسول الله صلی الله علیه وسلم زائرا فی منزلنا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر زمونږ کور ته راغلی، کور ته راغلی و، یعنی زائرا تپوس له راغوښتی شوی و. هلته یو سړی ناست و، نور مېلمانه هم ناست و، د حدیث ته غوږ کېږدی ښه. فرأى رجلا شعیثا قد تفرق شعره. یو سړی پکې ناست دی داسې شګړ بګړ چې ورته موږ وایو، دا ویښته ټول ګډ وډ دي، داسې ولاړ دي، خاوره پکې هم پرته ده، دوړو والی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اما کان یجد هذا ما یسکن به شعره. د ده سره دومره څه نه و چې به دې ویښتو یې لګولی وی، دا ویښته یې برابر کړی، دومره څه نه. اوس که موږ یې ووایو جواب کې راته خلک ووایي ته د غریبانو د حالاتو نه څه خبر، د صابون چکۍ وي د اسمان سره خبرې کوي، اوبه د اوبو میلاوېده ګران شوي دي. اوس په دې طهارت باندې زموږ نه خرچه هم نه ځي که نه. ته چې یو چکۍ د صابون راوړي څومره بې لامبي، څومره وخت پورې هغه پرته وي یو چکۍ، اوبه دومره ډېرې دي ته پوه شې مه کوه. اوس په دې کې سړی وایي دا وایي د غریبانانو حالات نه څخه بعض وایي دا خبرې هغه څوک کوي چې زړه یې روغ وي. زړه یې روغ وي څه مطلب دی؟ پته نه چې زړه یې روغ وي څه ته و. زړه خو الحمدلله د ټولو روغ دی، او دا خبره صحیح ده، دا خبرې هغه څوک کوي چې زړه یې روغ وي. زړه یې چې روغ وي مزاج یې برابر وي، دی ښه صحیح خبره کوي. او صحیح خبره دا ده چې ګندګۍ ته به ګندګي وي، پاکوالي ته به پاکوالی وي. اوس دا د پیغمبر خبره ده، وایي ده سره دومره څه نشته چې دی دا ویښته برابر کړي. تیل پې ولګوه، بل څه پې ولګوه، وینځه یې، چېرته منګس پکې ووه. ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة. دا بل کس پکې ناست و، وایي ډېرې ګنده کپړې اچولي په بد حال وي. فقال پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. دته دومره اوبه هم نه میلاویږي چې دا کپړې دې وینځي. دا د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم خبره زمانه ده. ښایسته کپړې اچوه. د ښایسته دا مطلب نه دی ته موږ دا نه وایو چې نوي جوړې اچوه. ښایسته څه مطلب؟ صفا ستره، ښه مزېدارې، ښه خوشبویي استعمالوه، ښه استري کړو کپړو کې ګرځه. دا نعمتونه د الله دي. حدیث کې راځي چې او دا حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت کړی دی، په سنن د امام ترمذي کې دی. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. د الله دا خوښه ده چې د خپل نعمت اثر په دې بنده ویني. و چې نعمتونه د قالین لاندې ورپټوي او د کټ لاندې ایږدي، او یا به بینکونو ورننه باسي، او یا په خاورو کې ورننه باسي، دغه ځمکه او ټوټې پیلي. ته به دلته سړی ویني په لشتکي پیزار کې به ګرځي، پوندې به یې چودلي، په بد حال د کپړې به یې دومره نری شوي چې د سینې هغه ویښته به کې راوځي. یاره دا سړی غریب سړی دی، ته به دا ووایې چې یاره که چېرته ملګرو سره مشورو کوو دله څه چانده را جمع کړو، نه به ته خبر شوي نیم کیلې د ده دی، نیم کیلې د ده دی. په داسې مال به څه کې چې تا داسې ژوند تېر کړو چې خلک راته مخامخ څه نه وي، خو خلک ته پسې خبره کوي.
ته دې حالاتو ته وګوره، ته دې دغه ته. ما یو پیر دا قصه ذکر کړې وه کسو، دلته یو کسو ډېر صفتې کېدو، وایي دا ډېر مالداره پښتون و، خلکو په مجلسونو کې بار بار ما اورېدلي یاره پلانی وي کروڑپتی دی. بیا یو وخت کې زه لاړم سامان مې اغستو کور له، یو بل کلیوال را سره مو ملګری و، نو هلته یو کس لګیا دی، یو غټه داسې ډینه ولاړه ده، هغه کنټینر چې هغه ولاړ دی، سامانونو ته خلک کوزوي. نو ما ته هغه کس وي هغه پلانې ته پېژنې؟ یاره ما اورېدلي مې دي خو چې ته لیدلی مې نه وي دغه دی. هغه لګیا و سامان یې کوزو را کوزو، په بد حال و، دا چاودلي پوندې نیولې کته ته وبره دا کروڑپتی. الله دا غواړي او دا خوښوي چې هغه په تا باندې هغه خپل نعمت ویني. دا تکبر نه دی. تعالی الله مال درکړی دی، الله غواړي چې ته ښه جامه واچې، الله غواړي چې ته ښه پیزار واچې، الله غواړي چې ته ښه مزېداره ټوپۍ په سر کړي، الله غواړي چې ته خوشبو ولګې. ها نشتي دا جدا مسله ده، خو چې رسد الله طاقت درکړی دی هغه کوه. په دې سړی ښایسته ښکاري او دا طبیعت د انسانانو دی. والله کم سړی چې ویني داسې ډېر صفا سوترې که نه، د سړي دا سترګې یخې شي، سړی وایي چې زه سره بار بار میلاوي خوند ورکړي د هغه سره دا خبرې اترې. ښه د چا زیله چې ورشي، یعنې د یو بل خوا له خو موږ ټول ځو راځو، نو د یو نیم کس زی ته به ورشي کمرې ته، ته په زړه کې پاټیم دا وایي چې دا مې اولنی پیر دی او دا مې اخرنی دی، بیا نه راځه. یعنې بعضو کسانو خوا له چې ورشي او په طلایي کېناستي چې راپاڅېدي د طلایي دا مخ به سره راوچتي. مسافري ده جي، مسافري ده نو په بد حال ګرځه، مسافري ده نو ستا بینونه دي ده نه ځي. ولې په دې مسافرۍ کې ته د انسانانو سره ملاقاتونه نه کوې؟ ولې په دې مسافرۍ کې ستا د چا سره غم ښادي نه ده؟ ولې په دې مسافرۍ کې ته دا نه خوښوې چې ته د خلکو په نظر کې ښایسته ښکاري؟ دا به صرف په کور کې وایي ځان صفا ساتي. او دا راته ووایم دا چې مسافرۍ کې و بد حالي، دا هلته هم بد حالي، ځکه چې دا خوی نه بدلېږي. او څوک چې صفایي سره عادت شوی، زما دا خبرې لږې که سختي نو معافي راته کوئ، او که څوک د صفایي سره عادت شوی نو هغه په مسافرۍ کې هم صفا سوترې، هغه په کور کې هم صفا سوترې. که نه خبره مې غلطه وکړه؟ د یو نیم انسان کمرې ته به ورشي مسافر به وي، ته به حیران شي چې ده چې دا کومه کمره صفا کړي، کوم سیسټم د برابر کړي، ته به ورته حیران شي لکه دا یاره بس وي چې دا مې داسې صفا کړي نه وي بیا مې زړه نه وي برابر. دی اوس مسافر دی، خو دی د صفایي سره عادت دی، ورته پته دی چې په دې سړی ښایسته ښکاري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې راځي، دې ته غوږ کېږده ګوره، د هغه خوشبو ډېره خوښه وه او دا بدبو به انتهایی بدې شوه. عایشه رضی الله عنها وایي په سنن د امام ابو داود کې دا روایت دی، و یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم له چوغه راوړه، چوغه چې هغه د مالوچو نه جوړه شوې وه او مالوچ پکې و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه چوغه واچوه، د مالوچو سره بیا په سړي باندې خوله راشي، خوله. نو چې خوله پرې راغله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دغه مالوچ بین ولګېده، ځکه چې هلته هغه لمده شو. نو یې راوایېغسته او داسې ګزار کړی، بیا یې رانه کړي، بیا یې رانه کړي. ولې؟ ځکه د مالوچو هغه بین پرې ولګېدو، چې دا په ما باندې بین ولګېدو، خو چې ما سره ملاوېږي په هغه هم دا بین لګېږي که نه. داسې صفا سوتره انسان و، زموږ مور پلار دی په هغه قربان. ملګري چې ورپسې کله مدینه کې ګرځېدو چې شو، نو په دې به معلومو چې به کومه لار به خوشبو ډېره وي، په دې طرف تللی. انتهایی مینو په خوشبو باندې، انتهایی. ځکه امام نسائی چې کوم روایت راوړی به یې کې دا دي، وایي ستاسو په دې دنیا کې ګوره زما دا خوشبو یې ډېره خوښه ده، په دې سره به سم طبیعت لګېدو. عایشه رضی الله عنها وله په سر کې لګو، په سر کې چې کله به دا سر منګز کو، دا منځ کې چې لار وتېره په دې کې به ورته خوشبو لګوله. او بیا د هغه د ملګرو دغه طریقه وه، په هغې کې مشهور بعض پکې ډېر مشهور شوي لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، وایي په لاسونو به یې هم خوشبو لګوله چې کور نه به وتو، داسې په لاسونو. وایي زه د خلکو سره میلاوېږم، شاګردانو سره میلاوېږم،
نو چې زما د لاسونو نه م خوشبو وځي دا مزه کوي. او امام ابن القیم رحمه الله دا یو خبره کړې ده، دا خوشبو نه ده، خوشبو وایي دا د روح غذا ده، د روح ورسره خوشحالېږي. دی ناشنا خبره کړې ده. لکه اوس ته په غم کې او په تا باندې خوشبو ولګېده، کیدای شي ته اوس تجربه کړې مې، لږ د سړي د دې غم نه دا پام بدل شي، دا خوشبو دې سړي ته خوند ورکوي، دا نفس دا روح ته مزه اړي که نه؟ مزه ته اړي که نه اړي؟ اړي ته. او چې هغه بل طرف ته د هغې نه مزه اړي، اکه خوشحالی طبیعت به دله خراب کړي چې دا څه جاښه ده. اوس دې ته الله مونږ خلاص کړي. سبحان الله سړی بې ښایسته مو ښکاري په دې خوشبو سره. او ځکه په صحیح بخاري کې دا روایت ته انس ابن مالک رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خوشبو هدیه چېرته نه واپس کوله. کان لا يرد الطیب، چې چا به ولم په هدیه کې خوشبو ورکړه که نه، نو دا به چېرته هم نه واپس کوله. دا خوشبو انتهایي خوښه وه، سمه یې خوښه. نو خوشبو استعمالوئ، کپړې صفا ساتئ، پیزار صفا ساتئ. او یو سړی مزدوري کوي، د مزدورۍ په دوران کې دی، هغه ټیم کې ته مجبور یې، معذوره مې، خو عام اوقاتو کې تا له څه چل دی. د صفایي خیال ساتل دا د نیکانو بندګانو څه دی؟ صفت دی. او دا د تصوف دا خبرې چې دي، تصوف والا حضرات کوي چې دا جزي ده او بد حل ګرځېده. اصل کې زه به دا خبره ذکر کړم، موږ د عجزۍ په تعریف نه یو پوه. عجزي څه ته وایي تاسو ته پوهه شته؟ څه چې د سره دي په هغې صبر. لکه یو سړی دی، یو کمیس دی ورسره او هغه سوری دی، او دی ښه خوشحاله ګرځي په دقه کمیس کې چې سوری دی، دې ته اوس څه وایي؟ عجزي. ستا روغې جامې شتي خو قینچي دي راواخېسته او سوری دې پکې وکاچولی دی، دې ته عجزي وایي؟ دا لیونی دی. په زور عجزي ګوره داسې نه کېږي ته لکه اوس یو سړی دی ځان یې په بد حل کړی دی چې خلک وایي چې دا څه دی؟ دا عجزه دی نه. عجزي یعنې څه چې د سره دي په دې باندې شکر او صبر، که هغه لږ دي او که هغه ډېر دي، دې ته عجزي وایي. نو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. نن دوه صفات بیان شو، کم اخلاص او طهارت. تېر شوي جمعه کم بیان شو؟ په غیبو باندې ایمان. نو درې شو. انشاءالله باقي پر روان درسونو کې بیانو. رب العالمین دې د اوچت صفات په موږ کې راولي. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ظاهر او باطن پاک کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ کې اخلاص پیدا کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.